سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې اختر او خوشحالۍ مو په خیر سره تېرې کړي. لږ مخکې مې یو راپور ولوسته چې نورستان نه په دغه اختر 4 ورځو کې چې دی 80,000 سیلانیانو لیدنه کړې ده. دا ډېره ښه خبره ده. وطن کې دا سکتر د ودې په حالت کې دی، خو څنګه توجه چې ورته پکار ده هغسې نه کېږي. راځم زما د ارقامو سره کار دی. 80,000 خلک چې هلته چکر ته تللي، که په اوسط ډول باندې ومنو چې هر کس 1000 افغانۍ مصرف کړی دی، نو دا شوي 80 میلیونه افغانۍ. او که هر کس هلته 2000 افغانۍ مصرف کړي، نو دا شول 120 میلیونه افغانۍ. خو نه به 80 میلیونه نیسي او نه به 120 میلیونه نیسي. فکر وکړئ چې 80 میلیونه افغانۍ هلته تللي دي. ګورئ، په دې 80 میلیونه باندې هلته ښه سړکونه جوړېدلی شي، ښه پیاده روونه جوړېدلی شي، ښه یو کوچنی هم نه چې ښه ستر په اصطلاح باغ واش جوړېدلی شي. هلته د مرغانو دپاره بېلابېل ځایونه، نندارې، د لوبو دپاره حتی یو کولی شي چې حکومت د خصوصي سکتور سره په مشارکت باندې هغه پبلک پرایویټ پارتنرشپ چې ورته وي، په PPP باندې کولی شي په ښایسته بڼه هلته جوړ کړي. یعنې په لسګونه نور کارونه په دې پیسو کتلی شي. خو سوال دا دی چې دا پیسې هلته ځي چې څنګه مصرفېږي، د چا جیب ته ځي، هلته کوم ټکټ ورکول کېږي، نه ورکول کېږي. بل یو ډېره غټه بدبختي چې اوس د نورستان د ورونو هغه ګیله مې واورېدله، هغه یې وایي چې دلته خلک راځي ډزې کوي. هغه مرغان چې دلته وو، هغه حیوانات چې دلته وو، هغه د هماغې سیمې طبیعي ښکلا ده، هغه اوس نشته دی. هلته خرغښتیانې کېږي، په اصطلاح خرمستیانې کېږي، نظافت په پام کې نه نیول کېږي. نو دغه شیانو ته ډېره توجه پکار ده. خو هغه نور ستونزې مشکلات په هر حال باندې هغه موږ افغانان یې ډېره کمه توجه ورته کوو. خو خبره د عوایدو ټولېدې ده چې نورستان د وطن په کچه یو ملي پارک دی، او دې ملي پارک عواید باید منظم ډول باندې راټول شي او بېرته په همغه ملي پارک باندې ولګول شي. دا نه تنها د نورستان دپاره، دا که د بامیانو د بند امیر دپاره شي، که د مزار د روضې دپاره شي، او که په لسګونو په سلګونو داسې نورو ځایونو د لیدو دپاره شي. دا عواید باید بېرته ډېر په منظم راټول شي او په منظم ډول باندې هلته مصرف شي. ډېره مننه.